سلامونه ملګرو، سهار په خیر. زه ویده کېږم خو د دنیا د حاله لږ تاسو خبروم چې دنیا ډېره بدل اړخ ته روانه ده. زموږ په ذهن کې هم نه راځي، خو بهرحال د انسانیت لپاره اسانیانې پیدا کېږي. تاسو به خبر یئ چې میټا اے آی ریبان یو چشمې دي مارک زکربرګ وختي لانچ کړي دي، خو نن یې پکې ډېر عجیب و غریب انویشن کړی دی، اضافه یې ورته کړې ده. 3-4 ژبې پکې اډ کړي دي. صرف تا به دغه ریبان چشمې لګولي د میټا والا، او نه به پکې د سمارټ کارت ضرورت وي، نه تا ته بیا د سمارټ فون ضرورت شته، او ته په دغه 3-4 ژبو کې چې څوک په کومه ژبه کې خبرې کوي هغه به تا ته په انګریزي کې ټرانسلیټ کېږي. او نه صرف ټرانسلیټ کېږي به، بلکې ته به په دغه چشمو کې د هغې ټیکسټ یا وربیټم یا ټرانسکریپټ هم کتلی شي چې مخامخ کس ماته په کومه ژبه کې، په سپینش کې، فرینچ کې یا انګریزي کې لګیا دی څه وایي، نو هغه به لیکلی کېږي هم سیملټینیسلی، یعنې فوري به لیکل کېږي. خو دا قیمت یې څومره دی، زه یې څنګه اخیستی شم، تاسو یې څنګه اخیستی شئ؟ خبره دا ده چې دا انسانیت ته په دې کې ښېګړه دا ده چې کوم خلک هیرینګ ایډز ضرورت لري، یعنې د اورېدو صلاحیت یې کم وي یا کاڼه وي نسبتاً، یا هغه خلک چې هغوی ته د بصارت ایشوز وي، په نظر کې ورته مسته وي، هغه خلک چې هغه فوري بله ژبه نه ورځي د انګریزۍ نه علاوه یا سپینش نه، یا د ظاهره خبره ده دا پروګرام به نورو ژبو ته هم وصل کېږي. نو دا دغه خلکو ته چې هغه د بصارت د مسلې سره مخامخ دي، د نظر د اورېدو د مسلې سره مخامخ دي، او سمارټ فون په اسانۍ سره نشي استعمالولی، نو دغه به سمارټ فون هم وي او سرچ به پکې هم کولی شي او په اشارو به کولی شي کار، او چې څوک ورته خبرې کوي نو دی به د خپلې اسانۍ مطابق مختلفو ژبو ته ټرانسلیټ کولی شي، او دا ژبې به په راتلونکي وخت کې وصل کېږي. اوس قیمت یې څه دی؟ نو قیمت اړخ ته یې راځم، $299 دی، څه چې زموږ خلکو دپاره ډېر دی، خو ادروایز چې کوم خلک ضرورت ورته لري یا یې شوق وي، نو دا جوړېږي پاکستانۍ شاوخوا 1,00,000 روپۍ. نو کوم خلکو ته چې ضرورت وي نو د هغوی دپاره به هر حال ډېر ښه څیز دی، او دا سمارټ ګلاسز دي. میټا اے آی خو دوی پکې اے آی انکارپوریټ کړي ده، نو دې لوبه ډېره بدل کړې ده او لوبه یې ډېره ګرمه کړې ده، او دا د انسانانو لپاره به هر حال یو سهولت دی. اوس مې وکاته د اوس نه 4 ګنټې وړاندې مارک زکربرګ په خپل پیج باندې دې حوالې سره، دا ریبان یو مشهور برینډ دی د چشمو یا د ګلاسز. نو چشمې خو خیر لږ بدل څیز وي، دا ګلاسز دې ته مناسب ټکی دی، خو دا میټا اے آی انکارپوریټډ یا میټا اے آی ایډډ ریبان برینډ دی. بهرحال سامسنګ او ګلیکسي والا هم یو لګیا دي کولابوریشن کې، او د دې په مقابله کې د دې د ریبان په مقابله کې یو څیز لانچ کول غواړي. دا ټولې خبرې په خپل ځای، خو بهرحال د ویده کېدو نه مخکې دا یو خبر دی، غوړ خبر دی، او خدای دې وکړي چې دغسې د انسانیت په خاطر یا هغه خلک چې هغه شوق اساني، او دا چې کوم خلک چې د بصارت او سماعت د ستونزو سره مخامخ وي، بلکې کوم خلک چې سفر یې کوي نوي وطن ته، نو راتلونکي وخت کې به پښتو، اردو، عربي، فارسي دغه ژبې به راځي. پښتو خو به ډېر وروسته راځي، د بده مرغه فارسي، اردو، پنجابي دغه خلک د خپلې ژبې سره خواري کوي، او د هغوی په انټرنیټ کې د هغوی د ژبې متعلق کنټینټ ډېر سیوا دي، نو هغوی په اسانۍ سره کولی شي چې خپلې ژبې په اے آی کې راوستی شي. انیوې که څوک ویښ وي اوس راویښ شوي وي نو هغوی ته سهار په خیر، که څوک ویده کېږي نو هغوی ته شپه په خیر، خواږه خوبونه ولرئ. راسره پاتې شئ، هسې یو خبر و ډېر ښه راباندې ولګېد، ته مې درسره شریک کړم.